آخر سجدة سجدها اخیرنۍ سجده و چې هغې ته وکړه هماغه ته دې ساه وختله. یو خطرناکه واقعه بله علامه عثیمي رحمت الله تعالی علیه حفظه الله ژوندی عالم دی. شیخ صالح العثیمي سعودي عرب کې یو عالم دی، خپل کتاب کې لیکلی دی اخبار المنتکسین په نوم باندې. وایي کې هغه یو واقعه ذکر کړې ده. یو نوجوان بینکاک ته تللی، بینکاک ته، بینکاک د انګریزانو دای ملک دی. بینکاک ته تللی دی، هلته دی خبر شو چې دلته یو بدکاره جینۍ ده، خایس یې ډېر زیات دی. ده اوس خپل تعلقات قایم کړو، په هغې په فتنه کې دی مبتلا شو، عشق کې مبتلا شو. وایي د هغې نه به یو ساعت ته ټیم بهر نه شو تېرولی او داسې به ورسره ژوند تېروه په کمره کې لکه څنګه چې د انګریزانو په ذهنو کې دقه طریقه ده، د بوای فرینډ ستا طریقه ده. ځان دپاره یو یار کتلی که ښځه ای خاونه مې خو یو یار به یې کتلی. دا د هغه هلک سره دا جینۍ چې کومه اوسېدله، وایي دا هلک اوس داسې اوسېدله که چې سړی د خپلې ښځې څه اوسېږي. یوه ورځ دا جینۍ دې چېرته تلې وه، خو آزاد خلک دی، جینۍ ته چېرته تلې وه، یو څو ورځې ترې غایب وه. دا هلک وایي داسې پریشان دی لکه په تنور کې چې ولاړي. زما محبوبه چېرته لاړ؟ نو هغه چې کله راغله بیا او شیطان خو د دې زنانه محبت د دې انګریزي محبت د په زړه کې کېنولی و. نو چې کله راغله بس دا ورته شروع شو او هغې هم ورته شروع شو د مینې محبت خبرې ورته کولې. وایي حتی چې دومره دی دی په محبت کې ګرفتاره شو چې کله دا راغله د استقبال ته ورپاڅېده او د ډېر محبت د وجې نه به سجده ورته پرېوته. لیکن دا صرف دا یوه سجده نه وه، نورې سجدې نه وې. آخر سجدة سجدها لها اخیرنۍ سجده و چې هغې ته وکړه هماغه ته دې ساه وختله، ساه تې وختله، غیر الله ته سجده وکړه. د ماړو ډېر خطرناک فتنه ده. ګورئ خیال ساتئ، ګورئ خیال. لہذا د دې فتنو نه حتی الوسه پورې کوشش کوئ ځان دې ساتئ. په دې مرض کې څوک مبتلا شو هغه چېرته بیا ځای لنډی راغلی، دا سړي اکثر خاتمه په کفر باندې کېږي. او دې په باب کې به انشاءالله تعالی آینده جمعه کې دې موضوع وضاحت کوو چې دې فتنه کې دا خلک ولې مبتلا دی، ځکه چې زنانه بې پردګي کوي. د پردې متعلق به بحث انشاءالله تعالی آینده جمعه کې وکړو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر